السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. دا زما تاریخ خپرونه ده. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملسئ. د دې خپرونې نورې برخې په ایمان یوټیوب چینل کې موندلی سئ. مننه. سبکتګین خپل زوی اسماعیل چې د حکومت په کارونو نه پوهېده جانشین وټاکه. د په ډېر لږ وخت کې د حکومت خزانه تالا او د ملک حالت یې له رکود سره مخامخ کړ. محمود چې د سبکتګین مشر زوی او ځان یې د باچاهۍ مستحق ګاڼه د اسماعیل له سردارانو سره لاس یو کړ او هغه یې له باچاهۍ څخه لرې کړ او په خپل قدرت په لاس کې ونیو. محمود غزنوي څه وخت چې د باچاهۍ په تخت کښېناست او داخلي نظم یې برابر کړ، د اسلام د مبین دین د خپرولو او حاکمیت لپاره یې په فتوحاتو لاس پورې کړ او د هندوستان په لور وخوځېد. 12 ځله په هندوستان حمله وکړه. پنجاب یې ونیو او بیا یې ماوراء النهر او اصفهان یو په بل پسې فتح کړل. د غوز ترکان چې د بخارا په دشتو کې اوسېدل د محمود د وسیله له ماتې سره مخامخ شول او ټول ماوراء النهر له بخارا او سمرقند سره یو ځای د محمود په قلمرو کې شامل شول. محمود غزنوي چې پر هندوستان باندې کومې حملې کړي دي، هدف او مقصد په هندوستان کې د اسلام د مقدس دین خپرول وو چې دغه مطلب ته د رسیدو لپاره د جهاد لار غوره کړه. د لومړي ځل لپاره په 392 هجري قمري کال کې د هندوستان په شمالي برخه حمله وکړه. جیپال نامې د هغه ځای حاکم یې ونیو او بندي یې کړ او د هندوستان شمالي برخې یې له خپل تسلط لاندې راوستې او له ډیرو غنیمتونو سره بیرته راوګرځېد. له دې امله محمود ته د غازی لقب ورکړل سو. د جیپال له ماتې او نیونې وروسته محمود غزنوي ملتان خواته ولاړ او د پنجاب جنوبي برخې یې فتح کړې او د هغه ځای اوسېدونکو ته د اسلام د مبارک دین احکام وروښودل. کله چې محمود غزنوي په ماوراء النهر کې د ایلک خانیانو د ترټنې لپاره ورغی، په دې وخت کې د هند ټول پاچاهان او مشران راټول سوه ترڅو د محمود غزنوي په مقابل کې له خپل ملک او ځان څخه دفاع وکړي. په دې وخت کې محمود غزنوي په ډیره چالاکۍ سره ځان پنجاب ته ورساوه او د هندوانو له یوه قوي فوج سره مخامخ سو. د په ښه تدبیر او پوه دغه لوی او منظم لښکر له ماتې سره مخامخ کړ چې په دې کار سره د مسلمانانو په مقابل کې د هندوانو د اتحاد او یووالي جذبه ماته کړه. محمود د پرله پسې جهاد او جنگ په لړ کې د سومنات په نیولو او ماتولو بریالی سو. هندوانو د سومنات بت د خپل ځان محافظ ګاڼه او داسې فکر یې کاوه چې دغه بت به د محمود د حملو په مقابل کې د دوی ساتنه کوي، مګر د دوی غلط فکر او ګمان دوی ته کومه ګټه ونه رسوله. سلطان محمود د هندوانو د نورو چونړیو تر نیولو او فتح کولو وروسته ځان سومنات ته ورساوه چې د ډیلي ښار په یوه لویه کلا کې واقع و. مسلمانو مجاهدینو د یوې حملې په نتیجه کې نوموړې کلا ونیوله او د سومنات بوتي هم په لاس راوړ چې وروسته یې مات کړ. د مسلمانانو دغه فتح د سومنات د فتح په نامه یادیږي. غزنوي پاچاهانو چې په هندوستان باندې د جهاد په لړ کې د اسلام د خپرېدو لپاره کومې جګړې کړي دي، کولای سو چې نوموړي ملک باندې د مسلمانانو د تسلط پیل وګڼو، ځکه چې د غوري، سوري او نورو مسلمانو باچاهانو لپاره پر هندوستان باندې د حکومت کولو لپاره لاره هواره کړه. محمود غزنوي ډیر دینداره، نیکخویه، علم دوسته، عاقل او عالم پاچا و. له خپل رعیت سره یې په ښه توګه چار چلند کاوه. له جهاد او غزا سره یې مینه درلوده. همدغه سبب و چې د هندوستان په پراخ ملک کې د خپل اسلامي فوز په مرسته د اسلام مبین دین او اسلامي احکام خپاره او عملي کړل. د غوښتل چې د هند ټول جتان مغلوب او له منځه یوسي، خو ناروغي ورته پیښه سوه او تر څه مودې ناروغتیا وروسته په 421 هجري قمري کال کې د دوهمې خور په 23مه نیټه د 9-50 کلونو په عمر په غزني کې وفات او هملته خاورو ته وسپارل سو. د محمود له وفات وروسته د هغه زوی محمد پاچا سو. څرنګه چې مسعود ځان مستحق ګاڼه، نو خپل ورور محمد له حکومت څخه ګوښه کړ او د 421 هجري قمري کال کې په خپله د چارو واګې په لاس کې ونیولې. مسعود په 422 هجري قمري کال کران او کرمان ونیول او بیا د خراسان په لور وخوځېد. په دې وخت کې د لاهور حاکم بغاوت وکړ او خپل استقلال اعلان کړ. د دې پیښې له منځته راتلو سره سم مسعود د هند پر لور روان سو. د سفر په لړ کې د کشمیر یوه کلا چې سلطان محمود د هغه په نیولو نه و بریالی سوی
ونیوله. وروسته د پنجاب په لور ولاړ او د هغه ځای د کړکېچونو له آرامولو وروسته په خراسان کې سلجوقیانو او د غوز خان ترکانو په مخالفتونو پیل وکړ. سلطان مسعود په ډیر لږ وخت کې ځان خراسان ته ورساوه. ترکان یې په شا وتمبول، اما د سلجوقیانو په مقابل کې پوره کامیابي ترلاسه نه کړه. همغه و چې د زیات ملاتړ د حاصلولو لپاره هند ته سفر وکړ. په دغه وخت کې د سلطان مسعود غلامانو او طرفدارانو له ده سره وفا ونه کړه او محمد بیا د هغه په مقابل کې راپورته کړ. بالاخره په هغه جګړه کې چې د محمد د طرفدارانو او سلطان مسعود ترمنځ پیښه سوه، سلطان مسعود پکښې ووژل شو. د مسعود له مړینې څخه وروسته د هغه زوی سمدستي خپل تره محمد وواژه او طرفداران هم یوه خوا بله خوا خپاره سول او د ملک اختیارات په خپل لاس کې ونیول. کله چې د مسعود د حکومت دوره پای ته ورسېده، د غزنوي کورنۍ قوت او برم هم مخ پر ځوړ سو او په خوا کې سلجوقیان ورو ورو د اقتدار خوندان سول او په همدې توګه د غزنوي کورنۍ وروستی باچا چې بهرامشاه نومېده د سلطان علاءالدین غوري لخوا له پاچاهۍ څخه ګوښه سو. غزنی یې وسوځاوه او غزنویان یې هند ته وتښتېدل او په لاهور کې یې د غزنویانو په نوم د حکومت اساس کښېښود. دې نوي حکومت تر یو وخته پورې دوام وکړ او بالاخره په 1583 هجري قمري کال د سلطان شهاب الدین غوري په وسیله د غزنوي کورنۍ وروستی پاچا په هند کې هم له منځه یوړل سو او په دې توګه غزنوي کورنۍ سقوط وکړ. غزنوي کورنۍ ته یوه کتنه. د غزنوي کورنۍ ټول پاچاهان د اهل سنت والجماعت د مسلک پیروان وو. د ټولو مذهبونو خاوندان لکه معتزلیان، جهمیان او قرمتیان به یې د دوی د غلطي عقیدې په سبب له منځه وړل. د اسلامي فرهنګ او هنر په پرمختګ او لوړوالي کې د قدر وړ ډیر خدمتونه وکړل. د شاعرانو، پوهانو او لیکوالانو یې ډیر عزت کاوه. ابوالفتح ابوالریحان البیروني او فردوسي توسی چې د وخت له ډیرو لوی او مشهورو لیکوالانو، عالمانو او شاعرانو څخه وو، د غزنوي کورنۍ په دربار کې اوسېدل. د غزنوي پاچاهانو له جملې څخه محمود غزنوي له شرعي علومو سره ډیره مینه درلوده. د همدې مینې او محبت جذبه و چې محمود د هند د نیمې وچې په لور وخوځېد ترڅو شریعت او اسلامي علوم په نوموړي ملک خپاره کړي. د هندوستان زیاتره ځایونه یې فتح کړل، بتخانې یې ورانې کړې او بتان یې مات کړل او د هند زیاتره ځایونو ته د اسلام مبارک دین ورساوه. د غزنوي کورنۍ پاچاهانو چې تر کوم وخت پورې جهاد کاوه، د دوی اقتدار او برم په نړۍ کې ځلانده وو. دا ځکه چې کله د مجاهدو مسلمانانو په لاس کې د جهاد تورې وې نو کامیاب وو، او کله چې د ځینو عواملو له امله جهاد پرېښود او په داخلي مخالفتونو یې لاس پورې کړ، د دې کورنۍ اقتدار هم مخ په ځوړ سو او دغه لوی حکومت بالاخره په 1583 هجري قمري کال د شهاب الدین غوري په لاس سقوط سره مخامخ سو او قدرت نورو پاچاهانو ته ورسید. زه حسان زلمی یم. دا د زما تاریخ خپرونه ده. تر بلې خپرونې مو پر یوه او یوازې الله جل وعلا شانه سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.